سلامونه د یقین میډیا ډیرو درنو لیدونکو ستړي مشئ په خیر راغلی هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ درنو لیدونکو راغلي وو ښایسته او سرسبزه ولایت خوست ته په خوست ولایت کې بیا په سرګردان چوک یو چې ډیر مشهور دی تاسې به یې نوم اورېدلی اوسئ له نوم سره به یې اشنا اوسئ دا چې دې چوک ته ولې سرګردان چوک وایي او دلته پکې څه شی پلورل کېږي څه پکې خرڅېږي دې باندې به هم له هټیوالو سره او له هېوادوالو سره وغږېږو نو زما ملتیا وکړئ زه خوست په سرګردان چوک کې یم او خوست بازار دی نو تاسې زموږ سره ملتیا وکړئ نو ته به خوست ته کله راځې پښې سینځلې دي تر څنګ مې یو ډېر خوندور ځوان او د دنګې ځوانۍ څښتن ښایسته پکول ښایسته زلفان یا ویښتان چې لري نو دې سره مرکه وکړو السلام علیکم ستړي مشئ وعلیکم السلام ستړی مشئ محترمه جوړ یې په خیر ډېره مننه نوم دې راته واخله نوم مې لکڼوال صفي دی لکڼوال صفي د لکڼ اوسېدونکی که نه دې چوک ته ولې سرګردان چوک وایي دې چوک ته خو دا چې دا په سرګردان چوک مشهور دی ډېر ښایسته چوک دی خلک ورته راځي د لرو لرو ځایونه ورته راځي په رجا کې ورته راتلل دغسې هم ورته راځي ښایسته چوک دی بس خلک ستیرې پکې کوي ښایسته چوک خو دی خو سرګردان څنګه دی سرګردان خو خلک پکې ورکېږي راورکېږي ته به کله ورک شوی که نه ما اوس پر خو زه نه یم کې ورک او سرګردان شوی پکې کله کله کې سرګردان ښه نو دا به راته ووایې چې خوست کې دا پکولونه څومره رواج دي پکولونه خو ډېر رواج دي تڼیو شخصا تڼیو ستاسو بیا همدا تڼیو دا پکول رواج دی که نه بلکل تڼیو خو ډېر څه به وایي زموږ لیدونکو ته چې صافي صاحب څه وایي شعر وایه مهرباني ووایه نو چې ډېر د خبرو ډېر د کار سړی وي ډېر د خبرو ډېر د کار سړی خبرو ډېر د کار سړی وي د کار سړی هر ځای پشمار سړی وي پشمار سړی وي واه واه ډېر ښایسته ډېر هر یو کلي کې بلارې ډېر وي خو هر یو کلي کې بلارې ډېر وي یو دوه په کلي کې پلار سړی واه 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 ډېر ښایسته ډېر ښایسته هغه سړی په سړیتوب پېژني هغه سړی په سړیتوب پېژني چې ګرځېدلی وي هوښیار سړی واه واه ډېر ښایسته پښتون به بل څوک سره یو ځای نه کړي پښتون به بل څوک سره یو ځای نه کړي چې د نجیب غوندې په دار سړی وي ډېر ښایسته ډېر لوړ لکه چې اوس رانه سړی جوړېږي ما لکڼوال ته انتظار سړی واه 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 ستاسو خپل شعر خپل شعر یوه خوستۍ ټپه به هم راته وایې په خوستۍ لهجه کې خو ولاکه راته یاد ولې نو درته څنګه خوستوالی ته درته ووایي صحیح ډېره مننه او دلته څه شي لپاره راغلی وې رښتیا ولا راغلی وم ما ویل لکه سودا مودا وه په چکر به ووهو نو مطلب پام کوه ځکه چې دا چوک هم سرګردان چوک دی سرګردانه نه شي صحیح دی ډېره مننه درنو لیدونکو تاسې د صافي خبرې واورئ چې دلته د سودا لپاره راغلی و او شعر هم تاسې واورېدو موږ سره اوسئ له نورو ځوانانو هټیوالو سره هم خبرې اترې لرو درنو لیدونکو تاسې د خوست د سرګردان چوک مختلف شاټونه وکتل مختلف زاویې مو وکتلې مختلف خلک مو وکتل دغه ځوان ولاړ دی کراچي ورسره په لاس کې د دې سره خبرې اترې کوو چې د ورځې څو روپۍ ګټي کاروبار څنګه دی خوست کې دغه کارونه څنګه دي وضعیت څنګه دی السلام علیکم ستړي مشئ وعلیکم السلام ښه ډېره مننه ته څنګه یې خیر اوسې مننه نوم د څه شی دی مفتی نومېږم مفتی نومېږي که مفتی د نوم دی نوم مې مفتی دی مفتی نومېږم ښه مفتی نومېږي نوم د مفتی دی که نه ښه او د ورځې څو روپۍ ګټې کاروبار کې له خیر سره د ورځې تر 80 تر 100 تر 200 پورې ګټم او 50 شپېته روپۍ اخلم څه شی خورې نو بس انده کورخې دی بس دا مصرف دې بیا ډېر دی ګوره مصرف شته دی بس مصرف کېږي نو په نوارو کلو چېرته څنګه دي کارونه څنګه دي ورځې کورنۍ لپاره څه برابرېږي او که نه یاره ما ښه قرضداره شوم او د کنو والا هم قرضه بیا نه کوي او قرضداره ښه قرضداره یم پکې ښه څو روپۍ په قرضداره یې قرضداره داسې وښیه چې ښه ډېر یې نو بېحسابه یم زه خدای خیر قرضداره باندې بنده کړ دی څه به وایې زموږ لیدونکو ته اوس بس دغه دي حالات ټوله مسلمان ګوري ټوله افغانیان یې ګوري نو او ته پوهېږې چې دې چوک ته ولې سرګردان چوک وایي نو دا سرګردان چوک دی بس مشهور چوک دی دا پخوانی چوک دی ته نه پوهېږم چې دا ولې سرګردان دی دا سرګردان دی خلک بس هغه سرګردان پکې ګرځي صحیح ده او خلکو رویه تاسو سره څنګه ده مثلا دغه سودا چې چاته وړې
پیسې درکوي نه درکوي او بس ورته وایي چې ماما چاوي که نه چوي ماما چاوي چې 10 روپۍ درکوم هغه 10 روپۍ د دومره د خد نه لرې دی وي چې ډېر لرې وي صحیح ده کله کله چې زه کښېنې یو ځای کې دمه کې یا ډوډۍ خورې یا چیس کې ځان سره چې ترنم سندره ټپه شعر چې وایي که نه اوس سړی زړونه مړه دي نو په مړه په مات زړه باندې څه نه کېږي زه د 12 نه خلاص یم دا درنو لیدونکو دا نو مفتي نو بیا د 12 نه فارغ دی او ډېری ځوانان داسې شته چې هغه تعلیم یافته ځوانان دي خو ولې کراچۍ یا لاسګاډی چلوي خو ولې دا شرم نه دی ځکه یوه حلال نفقه پیدا کول مهم دي د کورنۍ لپاره ډېره مننه خیر اوسې مننه خیر لیدونکو موږ لا هم په سرګردان چوک کې یو دلته به له ځینو هټیوالو سره خبرې وکړو چې دوی کاروبار څنګه دی خلک ورته راځي نه راځي فروش څنګه دی نو دلته راغلم په دغه ځای کې د کلچو مټیانو همدارنګه د کیکو یو هټۍ ده چې موږ تاسو ورته کلچه پزي وایو السلام علیکم ستړي مشه وعلیکم السلام ستړي مشه تاسو ډیره مننه نوم مبارک مشه دی محمد نادر که ناظر نادر ښه نادر صاحب خوست کې څه خبرې دي بس امن ده امن ده بس او دکان دم سرګردان چوک کې دی ما مارکیټ کې څنګه دی سرګردانی شته کنه الحمدلله شته سرګردانی خوشته بیا اختر سیزن څنګه خو کاروبار خو ان شاء الله خلک راغلي ول خو خورش کشو تاسو ورځ څومره دلته پروش لري خلک راځي نه راځي خو خبرې اوس ډیر دی مخکې خو اوس خلکو اقتصاد لږ کمزوری ده اوس یې داسې خپل کوي صحیح ده نو مخکې هم موږ پوښتنه وکړه چې دغلته سرګردان چوک دې ته ولې سرګردان چوک وایي بس دا خو سرګردان چوک ده بس مشهور دی مشهور ده ښه صحیح ده او تاسې پکې دلته په هټۍ کې څه شی پلورئ دا کلک معلومات راکړئ لکه دا خو سیدرۍ بیکرۍ ده پوه شوې دا یاره 15 کاله کېږي دا بیکرۍ ده ښه ډېره مشهوره بیکرۍ ده دا لکه دا وګوره کیک څنګه خرڅېږي دا سالګرې کیکونه دا د واړه واړه دا د شپږ 100 روپۍ دي دغه د 100 روپۍ دغه 2 منزله د پاس ویني دا 1500 1400 دا نو 10 کیلو دي داسې صحیح ده خلک څه وایي چې موږ سره گزاره وکړه او که نه واخلي موږ گزاره به ورسره کوو موږ داسې بیکري دغه 20 کاله کېږي پوه شوې موږ خپل دا مشتري نه ده خفه کړی هم نه دی خفه کړی نه ده 1500 کېږي 400 ورکوو خپل دکان لپاره خپل مشتري لپاره کومه جالبه خاطره شته سره په دومره وخت کې تاسو ویل چې ډېر وخت کې دا دکان هم جوړ کړی یوه جالبه خاطره به موږ لیدونکو ته ووایه صحیح ده جالبه خاطره خو ولاحکه وزه نه یو خو به وایه ځکه لیدونکي په تمه دي او چې دا به موږ ته نادر موږ ته جالبه خاطره یو کس یو ورځ راغلی و دلته پوه شوې سامان یې ما نه اخیستی و نه سامان یې مخامخ بیکرۍ نه اخیستی و دلته راغی وایي ما سامان راکړه ما ورته سامان خو دلته وایي نه سامان راکړه زه ورته هم سامان دې اخیستی نه ده چې وروسته خدا خو لاس را سره واچو چې کله لاس را سره واچو لاړ هغه چې سړی منډې راوایي سامان دې ما سره اخیستی دی سامان دې سره دومره غوسویان داسې خلک هم پیدا کېږي نو وګورئ درنو لیدونکو چې سرګردان چوک دی نو خلک خو سرګردانه کېږي هغه ملامته نه دی نو سرګردانه شوی وي سرګردانه چوک ده پته نه لګېږي بیکرۍ مخامخ دلته شته رقم رقم بیکرۍ ډېره مننه کوم پیغام لري زموږ لیدونکو جارسم ډېره مننه کورودان السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه جوړ په خیر خیر وره شکر الحمدلله څنګه مصروف خو ډیر زیات دی وخت ته او وخت ولې نه موږ سره مې څو خبرې وکړه صحیح ده ویلې نه نوم دې څه دی هارون د کوم ځای د خوست کنه او خوست خوست کې د کوم ځای بنځای صحیح ده او په خوستي لهجه کې به څو خبرې را سره وکړي والله فکر وکړه زه خوستواله مو ته راغلم سودا اخلم څه شي درته وایم زه تاسو د څه نوم اخلئ زلوبۍ په څو دی والکه 140 روپۍ چارک 160 روپۍ چارک یا کیلو نه کیلو پاو 40 روپۍ ده او ته زلوبۍ په خیر څنګه کار سخت دی که اسانه ولا کده بات نه ده او ورځ څومره کار کوي ورځ کله 3000 اوسې کله 400 اوسې بازار د برابري ده بیا خو دا بازار ډېر ښه بازار ده ګوره خلک پکې هغه د بازارونه یې ښه دي تر 3000 40000 پورې پیسې ګټي نو کومه جالبه خاطره شته سره ځوانان جالبه خاطره شته سره ټاپې یو ټاپه وای خو ټاپې په نه دې دا والا څه شي دې زده دي نه یو شي خو دې زده دي اتمن
دا زلوبۍ چې پخې ده ښه یو جالبه خاطره ووایه ښه ډېره مننه خیر اوسې ښه نو دغه ځوانانو زلوبۍ پخولې دغلته او وایي چې مشهور بازار دی او خلک راځي د ورځې کاروبار یې ښه دی دغه ځوان نو بیا د موبایلونو لپاره کاورونه خرڅوي او دا کاروبار یې ښه دی ماشاءالله نو نور ځوانانو سره به هم خبرې اترې وکړو او وګورو چې دوی کاروبار څنګه دی دغه ځوان سره به خبرې وکړو موبایل یو هټۍ لري السلام علیکم ستړی مه شئ نوم مو څه شی دی؟ نوم خلیل خوست. خلیل شی؟ خلیل خاورې. خلیل خاورې څنګه د خاورې تخلص باندې ښه دی؟ والله خوب ښه تخلص دی. ښه تخلص دی که نه؟ څنګه شاعري خو نه کوې؟ نه شاعر خو نه یم. شعرونه اوري؟ کله کله یاد څنګه دکانداري څنګه ده ستاسو کاروبار؟ شکر دی الله پاک دی ښه سور کړی. خلک راځي سودا اخلي او که نه؟ ښه ډېر خلک ښه ډېر مشتریان لري شکر. سرګردان چوک کې دکان ده څنګه سرګردان یې که نه؟ لږ لږ سرګردان یم ښه یم. ښه صحیح ده او څه شی تاسې پلورئ دلته؟ موبایلونه بیټرۍ چارجر فکونه هر شی پلورو. څنګه د کوالټي ښه ده که نه؟ خلکو ته خراب شی نه ورکوي؟ نه ښه شي نه ورکوو چا شی نه خرڅوو. بېرته خو چا پسې به موبایل نه یې راوړی یا بیټرۍ پسې چا نه یې راوړي؟ والله ډېر ښه نه وړي نیم سړی وړي هغه بیا ورته بدل کړي. نه خراب یې کاسې راوړي؟ نه دغه شی نیم شاعر وړي دا صحیح پیسې وایي. کاس ته راوړي کاس ته یې وړي. څه به وایي زموږ لیدونکو ته کومه ټپه جالبه خاطره پیغام درسره وي مهرباني؟ الله نه خدای راغل ته لرو چې هغه دی څنګه څه ورته وایي؟ سر ته چې لا د کاروبار وکړي د علماو د افغانستان ښه ده. یعنې بل هېواد ته مه ځې همدلته پاتې شئ. د علما سې داسې ښه ده. خبره ده او جالبه خاطره به درسره وي څوک راغلي یو څه شی درنه وړي پیسې نه وي درکړي شکل دا شوي دي خاطره خو سفر نه درنه تېره شوې تا سره هم نه ده شوې؟ ښه بیا خو تکړه ستی نو ته مستري یې؟ زه مستري یم. څنګه موبایل جوړولی شي؟ کوشش کوو چې موبایل بند دی څنګه چلولی چې موبایل بند دی دا د ایسۍ نه برابرې بټن نه بند دی بند وي چې بند وي هغه بټن نه خلاصېږي. صحیح ده ډېره مننه ډېره مننه خیر ډېره مننه لیدونکو موږ دغه ځوانانو سره ټوکې وکړلې تاسې له موږ سره اوسئ موږ په دغه چوک کې له نورو هټیوالو سره هم خبرې اترې لرو او ملتیا مو وکړئ. یو بل ځوان مې پیدا کړو چې په خوست بازار کې دی هم د سرګردان چوک ته راغلی دی دی چې ولې راغلی دی او څه کوي دا به ورڅخه وپوښتو. السلام علیکم. وعلیکم سلام جوړ ته ډېره مننه نوم دې واخله. نوم یې یونس ودان ده. ودان صاحب د خوست د کوم ځای؟ خوست کې مرکز یې مردخیلو. مردخیلو او څنګه تعلیم دې کړی که نه؟ تعلیم یې کړی د 12 نه خلاص یم 2 کلن سمستر مې ویلو د اقتصاد ښه یو کال مې ویلی نه پاتې شو. اوس څه شی کوې؟ اوس مو بالخال دلته عامه مارکېټ کې د موبایلو دکان دی ورسره منشي یم. موبایلونه خرڅوي واخلي بالکل صحیح ده. نو څنګه راغلی وي د سرګردان چوک ته؟ سرګردان چوک ته خو بیا راوته نه مزدګار کې ډېر خوند کوي ډېر خلک راځي د چکر دپاره. ښه د چا کار وي که څوک څه اخلي او که نه اخلي خو چوک ته راځي. چوک خامخا یو ځل راځي. د سرګردان چوک ګور یو ځل دا خبره ده. هغه چا خبره بیخي لکه تواب یې کوي. صحیح نو دا راته ووایه چې دین غیر څه شی دې خوښېږي کوم مسلک دې خوښېږي؟ مسلک مو والا تعلیم خوښېدو و تعلیم کې مو چې استاذي ورسره وکړي که نه څه شی ورسره وکړي؟ استاذي وکړي یعنې استاد شي. بالکل خو اوس بالخال درسونه نمایي کړنه پوته شول 12 نه فارغ شو اوس به دا کاروبار شروع کړم. څه شی به ووایې زموږ لیدونکو ته کومه خوستواله ټپه یا باید درته زده وي مهرباني؟ والا بالخال دا ذهن کې چا نه در پوتې چې وایم ښه څنګه چل عاشق خو نه یې؟ عاشقي خامخا دا سړی نشي کړی نه وي. عاشق یې که نه؟ خامخا بالکل. او څنګه کامیاب شوی که ناکام یې؟ یاره بس وینره داسې وښایه چې کامیاب شوی یم خو یا سر ته رسېدلې نه ده. ښه سر ته رسېدلې نه ده نه وبه رسېږي او روانه ده. بالکل صحیح ده ډېره مننه. ژوندی دی مننه. راځئ لیدونکو ما سره اوسئ دغلته به یو بل ځوان سره هم خبرې وکړو هغه ښایسته خولۍ یې په سر ده او شین چای لاس کې نیولی دی او دی چې په دې بازار کې په دې چوک کې چای څکي نو دا ډېر خوند کوي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مه خوځېږه مه خوځېږه بیخي صحیح ناستې ښه. خیر ده خیر ده. نوم دې واخله نوم دې څه دی؟ نوم مبارک د نواب خان ده. نوم مبارک د نواب خان دی. خان هم یې که نه؟ والله خو بس پیسې لري که نه لري؟ پښتو رواج کې یو هغه ده.
ښه نو تا چای ماشاءالله خوستوال چای دی که نه ساده چای دی ټولو والا خو چای څښي څنګه خوستوال چای خوښوي سکي که نه سکي والا چای خو ډېر ښه شی ده دمه سړي ته ورکوي راحت ورکوي دمه ورکوي که نه او موږ داسې پښتانه وایو چې دې کې یو ډول نشه ده صحیح ده څنګه د کاروبار څنګه دی د ستاسې والا شکر ده ښه ده اوس خو امارت راغلی ده ډېر خوښ یو خوشحاله او خپله استازې پخلی کوي که نه انشاءالله دکان مې خپل دی دکان مې خپل دی پخلی مې خپله کوي بل چا ته هم کار پیدا که نه والا ډېر راسره دي نور کارګر هم راسره صحیح ده د ورځې کاروبار څنګه دی خلک راځي نه راځي دلته والا شکر ده ډېر موږ چې دا خبرې موږ چې دا خلک وکتل سرګردان چوک د خلک د بدون د لدې چې سودا واخلي یا ونه کړي هم راځي نو ستاسو خو هوټل دی بیا خو خلک ډېر راځي انشاءالله موږ خپل ګراهک ډېر لرو که نه ډېر پخوانه څنګه ګاهک لري مشتري چې مثلا ستاسې هغه دایمي مشتري یا دایمي خلک تا ته راځي یا مثلا ښه چرګ ورکوي یا ښه کباب پخوي که نه دا پخلاکو پورې ډېره اړه لري که نه او شي کې هم ډېر فرق ده په ډېر خپله ډېر کوشش کوو چې ګاهک ډېر جذب کړو څنګه چای موږ باندې څکي که نه ولې نه تاسو خو مېلمانه یې مېلمانه قبلوي څه به وایې زموږ لیدونکو ته اوس والا خو بس لیدونکو ته به نور څه ووایو والا ښایسته خولې دې په سر کړې ده ښایسته ویښتان دې ماشاءالله ښه ځواني لري چې یو څه شی ووایې زموږ لیدونکي هم خوشحاله شي والا خو نور به څه ووایو بس تاسو پوښتنې ته مو ځوابونه ووایه ښه د خوست د کوم ځای خوست مرکز متون دی متون دی هلته ژوند څنګه دی شکر ده ارامه دی ډېر په ارامه فضا کې په فشار کې نو صحیح ده نور وخت نه نیسو دا راته وروستۍ کې وایي که کومه ټپه شی لري زموږ لیدونکو ته نو مهرباني ما قربان دې شم داسې ټپه نه لري بیخي نه لري ښه زموږ یوازې یو څو خوستۍ خبرې وکړو خوستۍ لهجه کې څه به ووایه یو څه ووایه ځان معرفي کړي خلاص که نه نوم مې نواب ده د شمال حسن کوټ یم په اوسېږم په ښار کې دا خوستۍ خبرې وې ډېره مننه کور ودان درنو لیدونکو د خوستوالو لهجه نو بیا ځان ته لهجه ده ډېر خوند کوي او ډېر ښه الفاظ پکې راغوښتل کېږي په دې ژبه باندې یا په دې لهجه باندې نو راځئ چې د بازار هغه وروستۍ برخې ته لاړ شو او نورو موږ هم په خیر سره خپرونه پای ته رسوو د ځینو نورو خلکو سره به هم خبرې اترې وکړو تاسې تر هغې پورې زموږ دغه بازار له مختلفو دوکانونو هټیو څخه ننداره وکړئ چې دلته څه پلورل کېږي هغه وګورئ بیا هم موږ سره اوسئ ښه نو زه په سرګردان چوک کې سخت سرګردانه شوم ډېر وګرځېدم ځکه هټیوالو سره دکاندارانو سره مې خبرې اترې وکړلې راځئ چې لاړ شو یو مشر پیدا کړو یو عزیز پیدا کړو چې هغوی سره خبرې اترې وکړو چې دغه چوک پخوا څنګه او اوس څنګه ده چې ګوري ګڼه ګوڼه پکې ډېره شوې ده نه ډېره شوې راځئ دغلته یو عزیز صاحب ولاړ دی سره به خبرې اترې وکړو السلام علیکم ستړي مشئ ډېره مننه تاسې نوم مبارک زموږ لیدونکو ته حاجي قیوم نیازی کاکا دا راته وویل چې دغه چوک پخوا څومره جمع و جوش پکې و خلک ول اوس ډېر ښکاري که پخوا ډېر وله نه انشاءالله اوس ډېر ده خلک ډېر امن ده بلکل طالبانو ښه کار راوستلی ده او بل چې دا ښار هم خلاص ده او چې دغه ګاډۍ واډۍ هم سره خلاصې کړي دي بلکل او د خپله منطقه ټاکلې ده او بلکل موږ خوشحاله یو څه شي لپاره راغلی وي ښار ته ښار ته خو ولا چې داسې دلته مې بچیان و دوکانداري کوي او بس کمه دوکانداري کوي دغه دپاره صحیح دا به راته وویل چې خلک ښار کې ډېر وي خوشحاله کېږي ځواني در یادوي جالب خاطرې پخوانۍ کیسې در یادوي که نه نو ولې نه یادوو خو سیالي خو ښه ده هم د پاکستان دپاره سیالي ښه ده هم د نورو دولتونو دپاره پاکستان لپاره ټولو دپاره سیالي ښه ده موږ بلکل خوشحاله یو په امن باندې صحیح ده نو سودا دې واخېستله او که نه سودا خو هغه د بچای کوي اوس هغه د موټر کې ځو سودا مودان د کور او څه شی دی وخوړل دلته څه شی ډېر مشهور دی په دې ځای کې مشهور خو دلته چې دغه چې ته وګوره چې دغه چرګان پخېږي چولې دي سوپ دی عاج دی که نه ستا خپله پکې څه خوښېږي حاجي صاحب ځکه عمر دې ډېر دی او هغه ځوانۍ وخت نه څه شی ډېر خورې غاښونه نشته که نه موږ خپله غاښونه نشته خو کباب ډېر خوند کوي خو بیا پلاوي وریجې هم ورسره ښې ځکه پلاوي وریجې او کباب هغه هم باید د خوست بازار کې که نه
ډېره مننه خیر اوسئ کوم پیغام لري زموږ لیدونکو ته مهرباني زه سلامت اوسئ نو دا پیغام لرم چې تاسو هم په خدمت کې د امن پاکي والی تاسو صحیح موږ بس ان شاء الله خوشاله شو تاسو سره مخامخ شو سلامت ډېره مننه درنو لیدونکو تاسو دغه کاکا خبرې واورېدې چې دی ویل دلته ګڼه ګوڼه پخوا دومره نه وه چې اوس ډېره شوې ده او خلک د پخوا په پرتله اوس په آزاد زړه باندې او بدون له کوم ډار ویرې څخه راځي ښارونو ته او خپلو میلو او هغه تفریح لپاره دوام ورکوي دلته یو بل ځوان ولاړ دی سره به هم خبرې اترې وکړو السلام علیکم ستړي مه شئ وعلیکم سلام جوړې په خیر مننه ستړی مه شئ او نوم دې هم راته واخله جناتي شي اولاد خوشحاله لره نوم مې اول جان روخان دی اول جان څنګه چې بې انرژي خبرې کوي سهار چې دې لږ ولا نن مې روژه نیولې ده سوادي روژه ډېر ښه دی نو او څنګه بازار ته راغلی روژه مې دا کبابونه او دا غوښې دا چې ګورې بس ته خو روژه مې که نه والا زړه مې ډېر ورته کېږي دا کبابونو غوښو ته که ته مه چې زه څومره ګورم او چې نه خورم هماغومره ثواب ډېرېږي هو ثواب ډېرېږي ښه صحیح ده هر وخت راځي دې بازار ته او که نه نن زړه دې وشو راغلی والا مونږ هر وخت راځو دلته په موټر سایکلو کاروبار کوو د مازدیګري کې بیا راوګرځئ بچا څنګه دي ستاسو کارونه څنګه دي پخوا ښه اوس ښه دي والا پخوا ښه اوس بیخي خوند نه نشته او څنګه و اختر څنګه و اختر خوست کې اختر څنګه و ځوانانو جمع و جوش پکې و که نه ښه والا اختر صحیح و مخکې رقم خو نه و هغه خوندونه خو اوس نشته اوس خو بیا هم ښه پخوانۍ مزې نشته دی پخوانۍ مزې نشته او ستاسو خپله ځوانۍ پخوانۍ مزې شته و که نه والا اوس خوند نشته زړونه مړه دي پوه شوې هغه مخکې خوندونه نشته زړه دې راځي که که نه ځوان انرژي لري که ځواني وي هم پوه شوې هغه ځوانۍ اوس لاړې دي داسې زړونه مړه دي هر چا پوه شوې کاروبار نشته ځوانۍ لاړې دي او که نه خلکو کې خوند نشته دی خلکو کې هم خوند نشته هغه پخوا خوندونه هم نشته کاکا وګوره وایي پخوا ډېر ښایسته وختونه او ځوانان و په جمع و جوش به راتلل که نه او اوس هم ځوانان په جمع و جوش ګرځي نو نه پوهېږو چې کاکا دا ځوان څنګه داسې ناهیلی دی دا خو دغه دپاره ناهیلی دی چې دی وینم که نه دی وایي چې لږ پیسې کمې شوي دي ډالر سړي ته چې پیسې جیب یې ډک کړي که نه چې کاروبار څومره ښه وي دومره صحیح ده نو خبره ټوله د پیسو ده صحیح ده اوس به زموږ لیدونکو ته څه وایې ته کوم جالبه خاطره کوم پیغام کوم باید ټپه در سره مهرباني والا یو داسې وړکای خوستی لهجه کې کومه ټپه در سره وي خوستی لهجه کې خو نشته را سره یو وړکای غوندې شعر را سره دی ښه ووایه وایي ما ته مې یاران چې مخامخ وي راته ښه وایي ما ته مې یاران چې مخامخ وي ما ته مې یاران چې مخامخ وي راته ښه وایي کله چې پنه شي نو پنه شي داسې نه وایي دا د انسانیت معیارانو سوداګر ګورئ خلک خرڅوي دوی بیا ځانو ته پښتانه وایي واه 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 ډېر ښه او خپله څنګه د یارانو نه خوشحاله یې ملګرو نه که نه ګیلمنې ورنه نه والا ملګرو نه خوشحاله یم پوه شوې ملګري منډیوالان مو ښه انډیوالان دي پوه شوې او زه چې خبر شوی وای دغه بازار ته یا دغه چوک ته کوچنی استانبول هم وای دا رښتیا ده که نه والا دا خبره رښتیا ده ته اوس استانبول کې ولاړ یې زه اوس استانبول کې صحیح ده ډېره مننه تاسو ته ښه چکر غواړو ښه تفریح او ښه روژه مات هم بیا ولرئ او نور څه چې اخلي دلته که نه ځې به کور ته بخیر والا نور داسې روژه ماتې ځکه چې ما خو نن روژه نیولې ده پوه شوې روژه ماتی به اخلو نور به ځو بیا ماښام ته څو نور انډیوالان مو دي تڼیوال پارک کې مو روژه ماتی تیار کړی دی هلته ځو بیا ښه ته یو کار وکړه ته د خوست یو څو کلو نومونه واخله هماغه ښایسته ښایسته نومونه یې که نه د خوست د کلیو او د کلیو د کلیو خو والا کاکا به یې واخلې کاکا به یې کاکا ته یې واخله څه خیر نو کاس کلی یو زمونږ کلی خو کاس کلی هو بل هغه تیربو کلی به ورته واخلم چې څنګه ځوان د خپل کلي نومونه راته ولیکئ پتلان دی پتلان شوخمیر دی شوخمیر مردخیل دی مردخیل تا ته خو ټول نقل درکوي ته یې واخله که نه نو بیا نه والا موږ نه دي ښه صحیح ډېره مننه جار ډېرو درنو لیدونکو په دې هیله چې تاسې زموږ نننۍ خپرونه کتلې اوسئ خوست په سرګردان چوک کې موږ له ځینو هټیوالو سره هېوادوالو سره خبرې اترې ولرلې نو تاسې له موږ سره اوسئ موږ به د خوست ولایت له نورو مختلفو سیمو څخه هم لیدنه وکړو او ځانګړې خپرونه تاسو ته برابرې کړو
تر بیا چې زه رضوان ریحان په یو بلې خپرونه کې تاسې درنه چوپړ کې حاضرېږم تاسې په پاک الله سپارم هر چیرې چې یاست ښاد آباد اوسئ الله مو شه